کور ودان جمالي صاحب ډېره مننه. خواهش کوم ډاکټر صاحب مهرباني. اوس جمالي صاحب ښه غوږ شه، ښه صحیح ماته غوږ شه، کمره دې مه بندوه، ځکه زه غواړم د ځینو خلکو سره سترګو په سترګو کې وګورم، ځکه ځینې وختونه سترګو په واسطه ته روح ګوري او شاید یو انسان چې د ما غوندې په غلطه لار روان وي د هغه روح ولړزي. سو زه ستا سره سترګو په سترګو کې مې کتل، ما سره سترګو په سترګو کې وګوره. عرض مې دا دی چې 14 دقیقې تا خبرې وکړې، ټول غلي وه او ټول خوشحاله وه، سره دې چې په ځینو ځایونو کې دې کنځلې وکړې مشکل نشته. زما خبرې شپږ یا اووه دقیقې مې واورېدې. نه 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 ته غلطه خبر کوې. ما کنځل نه دي کړي، که کنځل مې کړي ووایه اوس ووایه چې زه بښنه وغواړم. کوم کنځل ما وویلې چې حیا دي ما او تا دواړو ته ملا په لاس کې نیولی ده، که دا کنځل دا که دې ته ته د کنځلو نوم ورکوې بیا شاید تا پښتو درسته نه ده زده کړې، شاید تا نه دي کړي. خیر جمالي نور صاحب وخت درکوي. ما کنځل نه، دا ته تور لګی چې دا خبره کوي. ما کنځل نه دي کړي. ته کولی شې یاداشت کې وروړه، وروسته بیا که چېرته بحث کوې کله چې زه لاړم بیا ملګرو سره کښېنې بیا وایي چې شکیب چې شی کړي او دا کړي هغه کړي هغه کار وکړي. اما لطفا کله چې زه اوس خبرې کوم مایک دې بند کړه، سم صحیح واوره. زه د تا غوندې اول تمثیل زه مایک بندوم، زه ناست یم، ته دې ما په هکله دروغ وایې، ته وایې ستا کنځل وکړه. ما کنځل نه دي کړي. یو کس دې تایید تا 14 ساعته زما په اړه ادعاوې وکړې، دروغ دې وویلې، زه غلی وم ځکه زه حیثیت لرم، شرف لرم او کله چې راته وویل شي د نورو په خبرو کې باید دخالت ونه کړم، دخالت نه کوم. دت سمپل. سو زه به یو څو دقیقې اول د تا په ژبه وغږېږم ځکه تا فکر کوي چې دا ژبه به اوس په ټیک ټاک کې په خلکو کې ډېره مهمه صوبه جوړه شم. جمالي صاحب دا وطن چې دی جمهوریت خراب که. جمالي صاحب اشرف غني وتښتېده. جمالي صاحب دا اردو زه تا ته احترام نه لرم. جمالي صاحب دا اردو چې سلا کې خوله. جمالي صاحب ته چیرته وي؟ جمالي صاحب دا طالب خو په ما باندې ملي اردو راوستو کنه. جمالي صاحب امریکا، جمالي صاحب ناتو، جمالي صاحب ایساف، جمالي صاحب عطا محمد نور، جمالي صاحب دوستم په یاد دي شي. جمالي صاحب دې دوستم ته ښځې ګډېدې په یاد دي شي. جمالي صاحب دې دوستم ډالر وهل په یاد دي شي. جمالي صاحب دې جمهوریت خلاف قرباني ورکوله. جمالي صاحب ما پرېږده. جمالي صاحب زه حق لرم چې په تا نیوکه وکړم. جمالي صاحب زه حق لرم چې زه تا ته ووایم چې په جمهوریت کې څه روان و. جمالي صاحب دا د ځوان احساسات دي. جمالي صاحب ته به دخالت نه کوي. جمالي صاحب ما په ارامه د تا خبرې اوري. جمالي صاحب دا خبره پوینټ ته برسه. وخت نه لرم. جواب وایم چې دا کوي په غلطه لګیا. اشرف غني تور لګي، په دوستم هم تور لګي، په مشرانو هم تور لګي. ما ته اجازه راکړه جمالي صاحب. اشرف غني تور ده، په دوستم تور ده، په نورو تور ده. وسره په دغه څه پوینټ راسه. اما دا چې روانو تا ورته چې په پوینټ راشه نه خبره نه ده. خیر ده ته ما ته خوګونی سره ته په مشرانو باندې تور لګای، ته په مشرانو تور لګای. ګوره ته په مشرانو تور لګای، ته په مشرانو باندې تور لګای. ګوره ته په مشرانو تور لګای. دا بس نه باندې چې زه جواب ورکړم. ګوره ته په مشرانو تور جمالي صاحب سره دا به ګولاني باندې تور لګای. ګوره ما ته خوګونی دا شرایط ډېر خراب دي. جمالي صاحب ما ته غوښتنه سره په مشرانو تور لګای، غلط لګای. اجا دې مایک بند کړ. یو ازا مجبور یم لایف را ټول کوم خبره. اجا مایک بند کړ. دې سړي مایک بند کړ. اجا مایک بند کړ. دې سړي مایک بند کړ. یو اجا مایک یو بند. زه خبره کوم ډاکټر صاحب یو خبره ته زما وره. یو خبره ګوره په هغه ګوره د جمالي صاحب د خبرو سټایل دا رقم دی، زما دا رقم دی، استاد په دغه شکل دی. تر اوسه اصلي پوینټ ته د خبرو ته چتار جواب لري، دی درته ناست دی اوري. دا غوږ ونیسي. زه به ډاکټر صاحب جمالي صاحب هم بده خبره نه ده کړې. کدی وی خور په مورید درته وایي چې سپک ستوري مو نه صحیح خبره ده. نور لالا جمالي صاحب وغږېده 14 دقیقې وغږېده، فشار د ټولو نورمالو. ما ته غوږ اول ما جمالي صاحب ته دا وښودل چې دغه کوم شکل طرز باندې چې دا غږیږي په دې آرګومنټس نه ګټل کېږي. دا طرز خبرې زم کوی شم چې زه راواخلم او زه د جمالي دا خبره غلطه ده. دی په مشرانو تور لګي. دی په
افغانستان کې جګړه او وینه بهېدل غواړي د دوی سره باید سړی کینی او که چېرته جمالي صاحب زما غږ اوري زه ورته بیا هم پیشنهاد کوم چې جمالي صاحب زما لایف ته راشه جمالي صاحب ځکه زما جوابونه تا ته پاتې دي ځکه زه پوهېدم چې ته زما د جوابونو حوصله نه لرې سو جناب جمالي صاحب د جټانو غوندې هر څوک غږېدی شي د جټو ښځو غوندې هر څوک غږېدی شي پس زه پوهېږم زه بیخي په دې مطمئن یم ځکه ته رواني تکلیف لرې زه مطمئن یم چې ته به زما لایف ته کښېنې او زما بحث به اورې او زه د خبرو جواب درکوم او زه دې بیا هم راپورته کوم که چېرته ته غواړې ما سره خبرې وکړې ځکه زه د کنځلو نه د ډار سړی نه یم جمالي صاحب بهرحال سو جمالي صاحب ستا د څو خبرو جواب درکوم اول دی ویلې چې ما ځینې ویډیوګانې جوړې کړي چې په هغې کې ما د غین د لکېدو خبره کړې دا ستا الفاظو ځکه ته کچه سړی ما هېڅکله هغه نوم نه دی یاد کړی ما ویلي دي هغه نارینه چې جنسي مشکل لري څنګه خپل مشکل حل کړي جالبه خبره دا ده جمالي صاحب چې زه 2500 ویډیوګانې لرم یوازې په یوټیوب کې او په دې 2500 ویډیوګانو کې تا یوازې د هماغه جنسي آلې ویډیو لیدلي ولې دې لیدلي ځکه شاید ستا شی نه لګېده که ته چېرته مریض نه اوسې ولې ډاکټر ته لاړ شي که د تا په سر درد نه اوسي ولې ګولۍ وخوري پس که هغه ویډیو ما جوړه کړي او تا اورېدلې او اوس نیغ نیغ کېږي پس د ما د ویډیو د برکته به ستا شکار کړی که نه ته کیدای شي مشکل دی لره تخنیکي سو بنان زما عرض دا دی چې هغه ویډیو ما جوړه کړې وه د تا غوندې رواني خلکو ته چې شی کار ونه کړي ویډیو وګوري یو ځوان دی د ما ویډیو مخې ته ورځي روغ و جوړ دی کوم مشکل نه لري عزت نه دی شی کار کوي ولې زما ویډیو ته کیني خو ته رواني نه یوازې دا چې پورته مشکل لري ښکته به د مشکل زما هغه ټوله ویډیو دی اورېدلې ما ته تشریح کوله زه خوشحاله یم چې د تا غوندې خلکو لپاره مې هغه ویډیو جوړه کړې وه دوم تا د ټیک ټاک د خریمو خبره وکړه کوم ته چې ته خویندې وایي همدغې ټیک ټاک خریمو په مخ کې بیا ته جنسي آله یادوي د تا نه کوم بل غټ بې شرفه انسان بل پیدا کېږي چې یو طرف نه وایي چې خویندې همدا اوس هم ما ته ناستې دي زه یې کومنټونه وایم بیا د بل اړخ نه د هماغه خویندو په مخ کې ته جنسي آله یادوي مطلب ته د خور په مخ کې د جنسي آلې نوم هغسې اخلي شاید په تا کې شک نشته ځکه د تا وروځې چې داسې داسې کېدې ما پکې شک لره چې شاید ته دا کارونه وکړي ستا بلې پوښتنې جواب قند زما د شخصیت په اړه دې بحث وکړه خلکو ته معلوم دی او د کومو خلکو په اړه چې ته غږېږې د هغو شخصیت هم خلکو ته معلوم دی زما عرض دا دی جمالي صاحب چې زه شکیب نه وایم چې زه غټه صوبه یم زه شکیب جناب جمالي صاحب دا نه وایم چې کله ته د طالبانو په اړه غږېږې د تا خبرې دي غلطي طالبانو به ظلم کړی د تا غوندې خلکو نه به یې لیونیان جوړ کړي تا ته به یې چې دی تناسلي آلې ته مشکل پیدا کړی اما زه تا او طالب ته په یوه سترګه ګورم ځکه زه د جمهوریت یا د امارت تر شا نه درېږم زه د سیستم تر شا درېږم که دغه سبا ته د تاسو په نوم جنرال راپورته شي او افغانستان کې یو نوی نظام رامنځته کړي بیا به زه بیرته د هغې نظام دفاع کوم جګړه ونه شي زه چې په جمهوریت کې هم د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت دفاع مې کوله په نره مې کوله موږ مظاهرو ته راوتلي وو د ما نه نوم د یاده وته اما په د شارناو سره څنګ کې انتیاري وشو موږ مظاهرې کولې زه نه پوهېږم چې په هغې وخت کې ته چېرته وې سو د جمهوریت په وخت کې موږ ځکه د جمهوریت دفاع کوله چې موږ د جنګ د لارې د نظام نه سکورېدل نه غوښتل اوس هم موږ د امارت دفاع نه کوو ځکه موږ سیستم ته ژمن خلک یو ملت ته ژمن خلک یو موږ زه ملت یادوم موږ اوس هم وایو چې د طالب مشکلات ور حل کړي اما جګړه مه پیلوئ ځکه په جګړې کې د تا غوندې رواني انسان چې په خارج کې ناست دی نه مري دننه په افغانستان کې غریب مري او زه بیا هم در سره وایم چې که چېرته بیا وایي چې نه 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 زه جمالي لیونی حتمن جنګ غواړم بیا ته خارج کې څه کوې بې غیرته په ټیک ټاک کې ماته وایي چې شګی باید په دې نه کېږي که ته واقعا بیا جنګ غواړې او دومره غیرتي یې بیا لاړ شه لومړی کرښې ته پس زه پوهېږم چې تاسو د اصلي بحث نه تښتئ زه پوهېږم چې تاسو په زما شخصیت کوشش کوئ تر اغېزې لاندې راولئ اما یو شی درته وایم ستاسو سنایپ پوچ دی ته ماته مور یادوی شي ته ماته خور یادوی شي ته ماته دوبلر ویلی شي ته هر څه ماته ویلی شي اما پوهېږي زما جواب تاسو ته بیخي عادي دا د تا غوندې د جټانو نخرې مې چې وکړې ختم شوې خلکو د شخصیت وپېژنده اوس کښېنه
اوس ګرځه داسې سوری درکې نه دی جوړ چې ته هغه اوس پټ کړي ځکه خلک پوهېږي چې دا سړی فقط غواړي ببولالې وایي د کونډې ښځې ستاینې وکړي آرګومنټس کې وزن نشته زما آرګومنټس په دې نه دی چې طالب څه کوي څه نه کوي بلا مې طالب پسې زما آرګومنټس په دې دی چې زه په وطن کې د جنگ د لارې د حکومت بدلول نه غواړم ته که مانه پوښتنه کوي چې ولې نه غواړې خاطر نه غواړم چې په جنگ کې د تا بچی نه مري په جنگ کې په افغانستان کې د هغه غریب بچی مري چې اوس جنگ په کندهار کې غواړي ناس یې په امریکا کې جنرال دی ناس دی په امریکا کې ازادۍ افغانستان زه درته وایم که د نر بچی جنگ غواړي افغانستان ته تا ولاړ شه ولې د افغانستان په عام ولس باندې ته د جنگ ډول وهې هر هغه څوک چې خپله په کاناډا کې ناست دی هر هغه څوک چې په خپله امریکا کې ناست دی هر هغه څوک چې په فرانسه او په اروپا کې ناست دی او جنگ ته ډول وهي دا دوه مخی دی دا منافق دی دا جټ دی دا سیاسي ډم دی که زه نن شکیب دلته کېنستم او تاسو ته مې وویلې چې راځئ موږ په افغانستان کې جنگ غواړو او د جنگ له لارې ازادي غواړو تاسو عام ولس دا حق لرئ چې ما وایي چې وشکیبه خپله ناس یې په کاناډا کې مالونه ګوري مونږ باندې په کندهار کې جنګ کوي مونږ باندې په هلمند کې جنګ کوي بې غیرته کناري راشه ته په لومړۍ کرښه کې اوس د دوی جواب ماته په آرګومنټ کې څه دی ته څه خبرې مونږ ځو زه ورته یم خیر اوس ولې نه ځئ اوس خو مونږ ته هلته په افغانستان کې یو ځای نه دی برابر شوی پس د عام ولس اولادونه باید د تا بې غیرته د خاطره زمري غوندې ښکارم دریځ مې هم د زمري دی سو زما عرض تا ته دا دی جمالي صاحب چې زه زمری نه یم دا کوم څه چې تا لیدلي دا زما ټیم دی یو ډیکور یې جوړ کړی شاته هم چې کوم معاملې ګورې دا زما د ټیم پلان دی چې جوړ کړی دی زه نه پوهېږم 2020 کال کې څه شی دی چې باید موږ ورته ورسېږو هلته یې جوړ کړی زه فکر کوم زه لیوه یم زه ګیدړه نه یم زه لیوه یم جان او که چیرته ته فکر کوي چې زه زمری سو زه زمری نه یم ځکه د زمري غیرت ماته معلوم دی په هر حالې او د لیوه غیرت هم ماته معلوم دی په زما عرض دا دی جمالي صاحب چې د ما د تا سره بحث په دې نه و چې طالبان ښه خلک دي که بد خلک دي زه د طالبانو نه دفاع نه کوم قربان دې شم ته په ما شخصي اټک کوي زه چې کومې خبرې تا وکړې جمالي صاحب د جټانو غوندې دې وکړې اما په 15-80 خبرو کې زه د تا سره هم نظر یم کوم چې تا د طالب خلاف کړي د هغې ټولو خبرو سره دی زه هم نظر یم زه هغه ټول ظلمونه در سره منم زما فقط په یو ځای کې تا سره مشکل دی کوم چې اصلي ډیبیټ و کوم چې تا ما سره بحث ونه کړ آیا په افغانستان کې جګړه د حل لاره ده که ته وایې چې و جګړه د حل لاره ده نو ولې خپله ناست په خارج کې ورشه ور ودانګه ولا په افغانستان کې باید جنگ وشي چې جنگ کې شهید شوې او یا وری درکول کیږي هر څوک چې په افغانستان کې جنگ کوي غازی دی خو زه ناست یم په خارج کې چپې سترګې مې نیولې په ټیک ټاک کې مبارزه کوم دا کوم عدالت دی ورور که زه شکیب دغه نن ووایم چې دننه په افغانستان کې بالکل جګړه د حل لاره ده او ناس اوس هم په خارج کې ما په خولې ووهئ ځکه دا خبره غلطه ده پس انشاءالله چې خفه شوی نه اوسئ